بسم الله الرحمن الرحیم. صیغه دویبوند درشمه نبغه کلام الله شریف شرسی قال ذلك ما كنا نبغه فرتد على آثارهما قصصا. پنځلسمه سپیراشه د سورۃ الکهف رکوع نهم آیت نمبر 64. بیان یې دا نبغي مثل نرمیست. نبغه په اصل شه نبغي په مثل د نرمی و نرمی صيغه جمع متکلم دو کنا نرمی ارمی زولو میں مارتا ہوں نرمی ہم مارتے ہیں. نبغي تلاش کرنا یارا نبغي ولا یارا با این قاعده که در حالت وقف از آخر ناقص حذف حرف علت جائز است. دا یا په دا قاعده چې په حالت وقف شه د آخر د ناقص نه حرف علت حذف کول جائز دی. نو یا چونکه ناقص دو نو دای حذف کړه حذف کردند حذف یې کړه. او محققین علم صرف نوشتند و تحقیق کوین کې علماء د صرف لیکلی دي نوشتند لیکلی دي کې غلل اطلاق چې عموما محاوره عرب است محاوره د عرب دو که به جزم و وقف چې بغیر د جزم و د وقف هم در یدغو و یرمی یدغو و یرمی میگویند. قاعده خدا دو کنه چې جزم په داخل کې یا وقف کوي به واو وغورځي خو وی چې بغیر د جزم او بغیر د وقف نه یا د عربی محاوراتو دا خبره د عربی محاوره شي روغلی دو چې یدغو ویل دي بغیر د وقف نه او بغیر د جزم نه. یرمی ویل دي بغیر د جزم او د وقف نه. نو دغه دا مطلب شو چې دغه یدغو چې سمره اخوات دي او د یرمی چې سمره اخوات دي هغه شاده قاعده شله. صیغه 33 دریبوند درشمه غواشن آیت شریف شه دا کلمه رغلی دو لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواشن وكذلك نجزي الظالمين. سوره اعراف شه رغلی دو دا خبره آیت نمبر 41. غواش دا جمع دو د غاشیتون پرده تویی پوس. لهم من جهنم مهادون د کفار بیان دا چې دی د پروي وی د جهنم نه بچونا مهادون بچونا بشترا چاکیما بشترا وی او یا د يروي ومن فوقهم غواش و پوسا د دی چې کیم پټاوی نه وی لکه مشتو ته شیراک چې زون په پټای پوسا نه دی هغه پټاوی نه و دغه د جهنم نه کفاره د کفاره الله مې دا وسوتی. بیان دا جمع غاشیتون است. جمع د غاشیتون دو با قاعده جوارن کاربند شدند. با قاعده د جوارن عمل کړه شو ده. در اغلال امثال این صیغه په اغلال د امثال د دغه صیغه شه بحث طویل است ویش بحث تا مناسب منومیاد مناسبه لیدل شي کې تتمیما چې د پورا د مکمل کوله للفائدته د فائدې د مکمل کوله د پورا سر کونیم ابتدا پوکو. خود د ویش بحث کړه دا سوال او جواب یې کړی دی. هغه سوال او جواب به مشتو سه پرېر دی خالی قاعده وایي نه وغلی دغه صيغه یکم تفصیل دا چې دا صيغه مشتو سه خالی و پیژانی. در امثال جوارن په امثال د جوارن چې یعنی جوارن او د جوارن غونډه چې نه را صيغه ویل کا غواشن وغیرہ په حالت رفع او جر یا حذف شوه د دغه صيغه نه از جوارن جمع د جاریاتون وزن یا یو شی د غواشن سره غواشن جمع د غاشیاتون په حالت رفع او جر یا حذف شوه د دا غواشیون وی و د بل جواریون بیا به حالت رفع و جر یا حذف شده حالت رفع و جر شه یا ازن حذف شله. اسمش تو آیات شریف شه ګوري لهم من جهنم مهادون لهم من جهنم دغه دا خبر مهادون بچونا دغه معطوف علیه غواشیون دا معطوف علیه سره د معطوف د نوې جوړ شي مبتدا. نو غواشیون د په حالت د رفع شروعي مبتدا ده.
و لهم دا جار مجرور دغه ته یو متعلق وبوسه بیا د من جهنم و من فوقهم دا درې جار مجرور ارسي دغه ته یو متعلق وبوسه ثابتن شا مهادن و غواشیون دا شو مبتدا د جار مجرور په خبر شرسي کنه نو پته ولګی دا چې غواشیون د په حال د رفع شدا معطوف ته په مهادن باندې مبتدا دا و دای فرمای مصنف چې په حالت رفع او جر شي یا حذف شوی دو عند عدم الاضافه واللام په وخت د اضافات و د لام نشتولی یعنی الف لام یا نشتا پکنه غواش بنده الف لام یا نشتا دا و مضاف یا نه دا تشیتا نو بیا د داسه صيغه چې د جوارن د وزن ولوي به اغه نه یا حذف کېږي د رفع او د جر په صورت شه په حالات د رفع او جر شه یا حذف شي و په دې بنده تنوین ارسي اخري شي نه کنه ولام نه بعد تنوین میں آیت تنوین پر سی غواش انت وګرا تنوین پر وغلا شه و بحالت نصب مطلقاً یا مفتوح میں باشد و په حال د نصب شوه د غواش یون ولیا مفتوح وی می گویند جاءتنی جوارن دخو رفع حالت تا یا ځنه حذف شوی دو و مررتو بجوارن دغه د جری حالت تا دغه شایا حذف شوی دو و ایسی بیا نسبی حالت وګرا ورایتو جواریا نو یا پشه پوته شوی دو مفتوحه و په وخت اضافت ولام و په وخت د اضافت یا چې الف لام تعریف په داخل شي چې الغواش یویه یا ساکن در اخر می باشد یا ساکن و په اخر شي وی چې اضافات یې کوي یا لام تعریفی په یا ساکنه په اخر شي وی رفعا و جرا کده رفع حالت وی او کده جر حالت وی مثلو لکه جاءتن الجواری الف لام په داخل لا اسیاشتا خو ساکنه دو و مررتو بالجواری نو رفی جری حالت شوه یا ثابت پوته خو ساکنه وی صيغه سالربوند درشمه فقد رأيتموه دا آیات شریف شروع ولا دا ترکیب ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون بیان دا صيغه رأيتم بر وزن فعلتم ٹھیک شلا رأيتم تو سے ولید دا هو چې دا منصوب متصل ضمیر دا تو سے ولید دای از دا واو سرنګ روغای مزید وضاحت یې کوي دای فای تعقیب وقد تحقیق در ابتدایش آمده فاد تعقیب دغه تویای کنه چې واکې سوا 13 او بیا مشته څه پسې وی چې پاسه وقد د تحقیق دا خو د فقط ولا بیان وکړو په ابتدا شروع غلی دی و چون های ضمیر مفعول در آخر آن لاحق شده و چې ها د ضمیر مفعول په آخر د رأیتموش لاحق شلا واو برتم افزودا واوی په توم باندې ورزیات ک رأیتموه و قاعده چونی نسو قاعده داسې دو کې بعد کوم و هم و تم دا وګورئ دا جمع دي کوم دا د حاضر ول جمع دو د مذکر هم دا د غایب مذکر جمع دو و تم دا د مذکر حاضر ولا جمع دو هر گاه ضمیر لاحق می شود چې ورسته د دغه درې ضمایر نه هر کله یو ضمیر پیوست کېږي بعد میم واو می فزاید ورسته د میم نه واو اضافه کېږي زیاتای کوشي و میم مضموم می شود و د میم و مضموم کېږي چې واو زیاتېږي خو واو خو د مقابل مضموم غوړي چون قتلتموهم قتلتمو یا په اصل شي قتلتموي بیا مفعول سره ذکر ک هم بیا واو یا سره ذکر ک دغه رنګه اکلتموها تو سے ټوله او خړلا دو اکرهتمونی اکرهتمو اصل شي نونه وکایا یا ضمیر متکلم مفعول به و طلقتموهن طلقتم تو سے طلاق ورک هن مفعول به دا بلکې در تای مکسوره از دغه درې صيغه سلر صيغه د توشاله دغه شه کوم یا هم یا رغلی دو
तुम यारो लिए दो वो गुम नश्ता से, बल्कि दरताए मकसूरा वाहिद मुअन्नस हाजिर, बल्कि पताए वाहिद मुअन्नस हाजिर से ضربته से कीमत आदो लिया قرأته लिया वजदते दगه چې कीमत आदो حين لحوق ضمیر حين معنا وخت په وخت د لاحق کوله د ضمیر گاهه یا ساکنه زیاده میشود کلا کلا یا ساکنه زیاتای کوله شي. در صحیح بخاری در قول ابن مسعود رضی الله عنه وارد شده، په صحیح بخاری شه په قول د ابن مسعود رضی الله عنه شه وارد شده رغلی د خبره لو قرأتیه لو قرأتیه اس قرأته دا خو واحد مؤنث حاضر شله اس د تبیا دا های مفعول به شو به قرأته وی قرأته ها خو بجای د چې قرأته وی قرأتیه یول یا اوسره سیوتا کړه دغه رنګه لوجدتی ہے دغه حواله رو خوسته ده صحابي ده حدیث نه نو د صحابي قول چوي هغه یا حجت وي د ژبه د قواعد ژدول ده پورا دغه رنګه حدیث مبارک دغه رنګه قران پاک نو دا قواعد چې ورتلې دي دا په دا طریقه ورتلې دي د صرف و د نحوه قران پاک احادیث ذخیره د صحابه کرام اقوال و اغنا بعد د درې طبقات د شعراوه د عربه هغه فصیح شاعرون وی کنه دغه زمانه فصیح اختوی کنه چې خپل مافی ضمیر په اسونه طریقه په کام الفاظ سے په مؤثر انداز سے بیان کی مؤثر انداز سے بیان کی په عربه سے بیا دمره فصاحت بلاغت نه پدانه مخشر غلا ده او نه پدانه ورستشتا لکه په دا زمانه شه تدریس زمانه شه چې کیم دا شاعرون ولدي او صحیح بخاری شریف د احادیث یو کتاب ده دغه اصح الكتب بعد کتاب الله دا ویل شي چې دا د کتاب الله نه بعد اصح کتاب ده او د غرنګ صحیح مسلم یاد ده صحیح مسلم درجه به د پسې دو بخاری پسې د امام بخاری رحمت الله علیه دا د بخاری وکنه خپل نوم یو اسماعیل چې حدیث وی لیکه د حدیث یو تلاش ډیر زیات کو چې دا واقعي نبی علی السلام فرمایلی دی د ډیر زیات تلاش او د جستجو نه بعد چې کله و اراده او توشله چې دا وځو پکې ته بش لیکه بیا وی غسل وکړل صفاخته وی وغسته او د څه شوی شه عطر وی ولاګول او په احترام سره او تکشنسته چې کیم کلمینه و د جوړول د هغه کلمونه بیر نو ا بیر د ترینا ا د جمع کو چې کله دای وفات کېده بیا دا وصیت وکړ چې مو د غسلې به چې کله تاسو جوش ورکایې نو غسلې به تا بیا بیره په خوروجي یا زمیه بیا جوش ورکېږي بیا ایر په دغه او تبال کې یعنی دمر د عقیدت او هغه د کلام د دمر کې ماتلی ده حقیقت څخه کې ماتي وکنه چې د کتابو دا نوم میندک چې اصح الكتب بعد کتاب الله د قران مجید نه بعد په کتابه زیات صحیح کتاب په ټوله کتابه نه زیات صحیح کتاب